ښځه او خاوند له پند څخه ډکه کیسه. مېرمن او خاوند په څه خبره جګړه وکړه او له یو بل سره خفه شول. خاوند ورته وویل تر ماښامه دې په دې کور کې ونه وینم. سهار وختي د خاوند او مېرمنې ترمنځ سخته جګړه وشوه. مېرمنې د غوسې په حالت کې وویل چې بس ډېر مې وزغمل، نور زه د یوې دقیقې لپاره تا سره نشم اوسېدلی. خاوند هم له غوسې څخه په ډک انداز وویل چې زه هم ستا د شکل لیدلو نور تر پوزې راغلی یم چې نور دې تر ماښامه په دې کور کې ونه وینم. پورته کوه خپلې غوټې او بسترې دي او له دې ځایه نورې پښې سپکوه. خاوند د غوسې په حالت کې له کوره د کار په طرف لاړ. مېرمنې مور ته ټلیفون وکړ چې ما هر څه دلته پرېښودل او د ماشومانو سره د پلار کور ته در روانه یم، زه نور نشم اوسېدلی په دې جهنم کې. مور یې ورته وویل له عقل څخه کار واخله او په خپل کور کې کښېنه. ستا مشرې هور هم د خاوند سره جګړه کړې وه، کور ته راغله او بالاخره خبره تر طلاقه ورسېده. اوس تا هم همغه ډرامه پیل کړه. خبردار که دې دلته قدم کېښودو بیا د هېڅ خیر نسته، نو د خاوند سره دې سوله وکړه، هغه دومره هم بد نه دی. مور یې هم سره سترګه ورښکاره کړله. د مېرمنې هم لږ عقل ځای ته راغی او له ژړا له سترګو اوښکې راماتې شوې. له ښې اندازې ژړا وروسته یې زړه سپک شوی و. د خاوند سره یې د جګړې منظر یې فکر کې راوست، نو خپلې ډېرې غلطیانې په نظر ورغلې. مخ او لاسونه یې ومینځل او لږه تازه شوله. د خاوند د خوښې خواړه یې پاخه کړل او تر څنګ یې خوندوره فیرني هم تیاره کړه. فکر یې وکړ چې ماښام به له خاوند څخه بښنه وغواړم، خپل کور بیا هم خپل کور وي. خاوند یې چې کله ماښام کور ته راغی نو مېرمنې یې ښه تود هرکلی ورته وکړ لکه سهار چې بیا هېڅ هم نه وي سوي. خاوند یې هم حیران او له خوښۍ وپړسېده. له ډوډۍ خوړلو وروسته چې کله خاوند ورو ورو په کاچوغه فیرني خوړله نو مېرمنې ته یې وویل چې ښځې کله نه کله زه هم زیاتی کوم، ته یې پر زړه مه اخله، بنده او بشر یم، غوسه راځي. مېرمنه تر بڼو لاندې په کتو له خاوند څخه مننه کوله او تر څنګ یې په زړه کې مور ته دعاګانې کولې، کنې جذباتي پرېکړې یې کور تباه کړی و. که مور او پلار د واده کړي اولاد د هر جایز او ناجایز خبرې تایید پرېږدي نو ډېر قرابتونه او کورونه به وژغورل شي. رب دې داسې مېرمنې او خاوندان زیات کړي چې د صبر، حوصلې او زغم څخه کار واخلي او یو بل ته په خپلو کړنو بښنه وکړي.